الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او مهربانه او توانا ذات په سپېڅلي نامه. د افغانستان د اسلامي امارت درنو مشرانو، د کابینې محترمو غړو، د بیلابیلو ادارو مسؤلینو او منصوبینو، درنو علماء کرامو، د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو زړورو مسؤلینو، د سنګرونو ګرد وهلو مجاهدینو، د رسنیو محترمو استازو، په ټوله کې افغان مجاهد پروره او غیرو ولسونو دلته ناستو ټولو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په پیل کې مو دې پرتمینې ناستې ته هرکلی کوم، هر کله راشي قدمونه مو پر لیمو. او بیا نن د بشریت د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د میلاد ورځ ده. راځئ چې په ګډه درود شریف ووایو. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه، ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. په دې بیت کې د افغان غیر ولس ستر پیغام پروت دی، هغه پیغام چې هر افغان ماشوم لا په زانګو کې د مور له خبرو زده کړی دی. دا پیغام موږ هغه وخت هم د امریکا زبرځواک ته ورکړ چې په دې سپېڅلې خاوره تیری مه کوئ، چې بیا به په ډیره شرمېدلې ماتې له دې هېواده وځئ. خو هغوی په ډیر غرور او وحشت له ټولو بین المللي نورمونو خلاف پر افغانستان یرغل وکړ او د یو مستحکم اسلامي نظام د ړنګولو ترڅنګ یې زموږ ډیرې شتمنۍ ولوټلې. په زرګونو هیوادوال یې راته شهیدان، معلولین او بېکوره کړل. د دوی وحشي بمباریو په خوب ویده کمکي ماشومان را شهیدان کړل. پتمنې باغروره تورسرې یې د اور خوراک وګرځولې او هیڅ مظلوم او بېګناه افغان ورڅخه په امن پاتې نسو. 21 کاله وړاندې د میزان پر 15 تاریخ چې د اکتوبر د میاشتې له 9 سره برابره ده، په همدې ورځ د دنیا له هغه لرې بل کونجه یو مستبد ظالم او وحشي واکمن راپورته شو او پر افغانستان یې قیامت جوړ کړ. دوی د هیچ چا غږ وانه ورید او خپل ښکیلاک او وحشت ته یې ادامه ورکړه چې په پایله کې یو خوږ او آرام وطن له خاورو سره خاورې سو. هلته دې مظلوم ولس داسې ډیرې چغې وکړې، زما پر خوار وطن بمونه لګي، کابل بیا دې پر هرونه لګي، زموږ پر وینو تجارت وګورئ، په بې ګناه ولس قیامت وګورئ. خو هغه وخت د دې ټولې نړۍ غوږونه کاڼه وو، چا غږ وانه ورید او نه هم چا د دې وحشي ښکیلاک غندنه وکړه. دا نړۍ چې اوس د بشر دوستۍ چغې وهي، هغه وخت دوی هم د همدغو وحشي اشغالګرو او بلواګرو سره یو ځای شول چې پاله یې موږ او تاسو ټولو ولیدله. په دغه 20 کلن ناورین کې د دې هیواد ملي، اسلامي او فرهنګي ارزښتونه لوټ او تالان شول. ملا امامان مو د اور په لمبو کې وسوځېدل، پر جوماتونو مو بمبارۍ وشوې، مدرسې، ښوونځي، طالب العلمان، محصلین مو د ډرون د بریدونو ښکار شول. د ودونو پر وراګانو مو بمبار وشو، ناوې او د واده زلمۍ مو د خپل واده په جامو کې د تور له حد میلمانه شول. پر جنازو مو د دې وحشیانو بریدونه وکړل. په ځانګو کې پراته ماشومان مو د بلوارګرو او اشغالګرو د تورو ټوپکو خوراک وګرځېدل. خویندې او میندې مو سرتورې شوې. زه په دې باوري یم چې هیڅ داسې افغان به نه وي چې د دغه یرغل په پایله کې د دغه یرغل له امله په یو ډول نه یو ډول دوی ته زیان نه وي رسېدلی. خو دا مجاهد، پرور او شهیدپال ولس همداسې آرام پاتې نه شو، بلکې د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د امریکایي ښکیلاک پر وړاندې راپورته شو او خپل خواږه اولادونه د دې وطن د قربانۍ لپاره وقف کړل. دې سپېڅلو جذبو په ځوانانو کې د وطن د ازادۍ ارمان لا پیاوړی کړ او زرګونه ککرۍ د اسلام او وطن په ننګ قرباني کړې.
بالاخره د الله جل جلاله په مرسته د دې ملت په خورا کلک ملاتړ د تورسرو په دعاګانو د سپېڅلو وینو او ککریو په نذرانه مو دا وطن آزاد کړ. لا تر اوسه یې ماغزه په قرار نه دي لا تر اوسه یې ماغزه په قرار نه دي چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی لا په خوب کې په لړزه پریوزي له کټه چې د چا تر غوږو زما د تورې شرنګ دی. موږ له اوله په دې باور او ایمان درلود چې دا وطن نه چا تسخیر کړی او نه پردي څوک په زوره پکې دوامداره پاته شوي دي. هر ښکېلاګر چې دلته راغلی بیرته له دې خاورې تور مخ وتلی دی. دې کې شک نشته چې د دې وطن سپېڅلو مجاهدینو په نشته امکاناتو په وږي نس او زنګ وهلو ټوپکو د اټمي طاقت لرونکو وحشیانو سره جهاد وکړ. له دوی سره یوازې اسلامي او ملي جذبه وه چې دا فتح یې نصیب شوه. دا هم منم چې موږ زرګونه شهیدان ورکړل او زرګونه نور راته معلولین پاته شول، خو دا هم موږ ستر حقیقت دی چې په زرګونه اشغالګر وحشان د دې وطن په درو او سردرو کې ووژل شول او یو شمیر د خپلو ظلمونو له وجې په دومره سخت ډپریشن اخته شوي چې د رپورټونو پر بنسټ هره ورځ ځان وژنه کوي. دې هر څه نړیوالو ته یو ځل بیا دا درس ورکړ چې افغانان هیڅ ډول زور ته نه تسلیمیږي او نه به هم تسلیم شي. دوی د خبرو خلک دي او باید په خبرو ورسره مسایل حل شي. قدرمنو حاضرینو، اوس د دې وخت را رسیدلی چې د لوی خدای جل جلاله شکر ادا کړو او د عبادت او صدقې په ورکړه هغه سپېڅلی ذات راضي وساتو چې موږ ته دغه لوی ویاړ او بریا را په برخه کړه. همداراز د خپلو شهیدانو د وینو قدر وکړو، پر یتیمانو یې شفقت وکړو او د خپل ملت د حوصلې، قربانۍ او ډاډ همیشه منندوی ووسو. که د دې ستر ملت ملاتړ نه وای د مجاهدینو بریا ناممکنه وه. زما له کشرانو مجاهدینو ملګرو هیله ده چې هر افغان ته د مینې او خلوص لاس ور اوږد کړي، په ادارو کې ورته کارونه پر وخت ترسره کړي او په دې توګه د ولسونو زړونه وساتي. تیر په هیر حساب دی، موږ له نړۍ سره د خپلو ارزښتونو په پام کې نیولو سره هر ډول تعامل ته تیار یو. اسلامي امارت د دې وطن د آبادۍ پر لور چټک ګامونه پورته کړي. موږ نه نور په دې وطن کې جګړه غواړو او نه چاته اجازه ورکوو چې په دې خاوره کې د نفرت تخم وشیندي. موږ د مینې لاروي یو او په همدې مینه به پایو. په پای کې باید ووایم د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د هیواد د یو فرهنګي مرکز او د ملي فکر جوړونې د کور په توګه د داسې ملي غونډو جوړول خپل مسؤلیت او لومړیتوب ګڼي. ستاسې راتګ ته یو ځل بیا هرکلی وایم، هر کله راشئ، قدم مو په لیمو.